السلام علیکم محترمینو، یو وظیفه درخوایم چې کله چرګ اذان کوي په دې دوران کې وایاست، په دې دوران کې ستاسو دعا وکړئ چې هر څه الله تعالی وغواړي الله تعالی یې درکوي. که یو ارب روپۍ وغواړئ هم الله یې درکوي، که اولاد وغواړئ په دې دوران کې هم الله تعالی یې درکوي، که دنیا مال او دولت تر حساب زیات وغواړئ هم الله یې درکوي، که پر دښمن باندې د غالب کېدو دعا وکړئ هم الله تعالی ډېره زر فورا قبلوي. او که د ښه واده غوښتلو ارمان لري او دا دعا وکړي الله تعالی فورا قبلوي. او د رښتیا کولو د خوښۍ ستاسو کوم ځای کې خوښه وي په هغه ځای کې رکاوټونه وي هغه تاسو ته نه میلاویږي، ستاسو په قسمت نه وي. په دې دوران کې تاسو دعا وکړئ، الله تعالی جل جلاله به ستاسو دعا ډیره زر قبوله کړي. له چا سره د جنجال د جګړه د له څخه خلاصون غواړي په دې دوران کې دعا وکړه، الله تعالی به ډیر زر ورڅخه خلاص کړي. پر دښمن باندې غالب کېدل غواړي په دې دوران کې دعا وکړه، الله تعالی به ډیر زر پر باندې غالب کړي. او غواړي یو واده لري د دوام ارمان لري په دې دوران کې دعا وکړه، دوهم ارمان به دې مالا در پر کې د دریم به هم در پر کې د څلورم به هم در پر کې. دوستانو خو بل اخر درته وایم چې پزړه کې مې کوم روا حاجت وي او چې چرګ اذان کوي په دې دوران کې هغه وظیفه وایس دعا وکړي، الله تعالی مې د زړه ارمان در پر کوي. دا داسې د دوستانو چې زه له ځانه نه وایم، دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارک هم دا ورسته تاسو ته بیانوم، مکمل معلومات په دې ویډیو کې درکوم چې تاسو خو یقین ور باندې راسي چې دا څومره مجرب عمل ده. دغه ورسته بیا طریقه درته وښیم. دوستانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چرګ په باب باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک راغلی ده. وی کله چې چرګ اذان کوي نو تاسو د الله پاک څخه د خپل حاجتونو او د ضرورتونو دعاګانې وغواړئ. چې څومره ضرورت مې په زندگی کې الله تعالی ته پیش کی دعا وکړئ، چې څومره حاجات مې الله تعالی ته پیش کی دعا وکړئ. الله تعالی په دې دوران کې ډیر زر د انسان دعا قبلوي. او په دې دوران کې چې کله چرګ اذان کوي او ته دعا کوي په دې دوران کې یو ملائکه هم حاضریږي، شاید امکان ستا په هغه ستا پر دعا باندې ملائکه امین وایي. کله چې ته الله تعالی څخه څه غواړې چې الله ماته تر حد زیات مال او دنیا راکړي حلاله، خو چې ته دا ووایې ملائکه ور باندې امین کې بس لاړه ستا دعا قبوله سوه، الله تعالی یې درکوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې دوران کې تاسو ضرور دعا کوئ او هغه وظیفه چې زه تاسو ته درښیم هغه هم کوئ. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه وظیفه ورسره کوئ چې کله چرګ اذان کوي نو په دغه وظیفه سره به تاسو ته الله تعالی د 40 کالو ګناهونه در معاف کړي. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چرګ ته د بد رز او کنځل مه کوئ. اکثره وخت په یو کور کې چرګ وي خو هغه د سهار تر اذانو مخکې د سپېدو په دوران کې اذانونه کوي او دا غواړي دا چرګ دا خلک راپورته کوي او اذان ته ګوري. دا د چرګ کرامات باید هر انسان په کور کې یو چرګ ودروي، ځکه چې هغه کور کې چې غفلت زیات وي دغه لپاره خو بیا چرګ ډیر ضروري ده. نو د تر سپېدو مخکې اذانونه کوي غواړي چې دا خلک را بیداره کړي د لمانځه لپاره. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو چرګ ته بد رد مه وایاست، ځکه چې چرګ چې دا زما ملګری ده په 4 خصلتونو کې. هغه 4 خصلتونه چې پیغمبرانو کې موجود دي په دې چرګ کې هم ستانو، لہذا تاسو چرګ ته کنځل مه کوئ. هغه 4 خصلتونه دا دي چې چرګ چې د الله پاک ډیر ذکر کوي او نبیانو د الله پاک ډیر ذکر کوي. چرګ چې د شجاعت غیرت ډیر لري، نبیانو ډیر غیرت لري، غیرتمند دي. او چرګ چې د سخاوت لري. عموما په دانو او خوراک کې چرګو ته اولویت او ترجیح ورکوي، اول یې دوی ته پرېږدي چې دوی وخوري بیا دوی خوري. او څلورم دا چې چرګ د خوب په وخت کې سترګې یې پټې وي او زړه یې بیدار وي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې پیغمبر هم په خوب کې سترګې پټې وي او زړه یې بیدار وي، زړه یې د الله جل جلاله د ذکر نه غافله کیږي، دا د الله تعالی جل جلاله ذکر کوي. نو لہذا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د چرګ قدر کوئ. چرګ چې کله اذان کوي په دې دوران کې هیڅ کله چرګ ته بد رد مه وایاست. نو راځئ دوستانو هغه کومه وظیفه ده چې چرګ اذان کوي په دې دوران کې تاسو ووایاست، دغه وروسته تاسو دعا وکړئ، الله تعالی مو دعا ډیره زر اوري، ځکه چې په دې دوران کې یو ملائکه راځي هغه فرشته ده هغه امین ور باندې وایي. کله چې امین ور باندې وویل نو ستا دعا لاړه قبوله سوه، عرش ته ورسېده، نو ستا دعا چې قبوله سي په هر ضرورت حاجت چې دي هر روا حاجت کې وي چې د رشتې په باب وي، د کوزدې په باب وي، د واده په باب وي، د دنیا په باب باندې وي،
او د صحت په باب باندې وي، د خځوانی په باب باندې وي، په مخ کې د نور په باب باندې وي، سیار حاجت دوستانو تاسو په زړه خزونه خبر الله په خبر ده، ځکه چې د غیب او معلومات صرف الله ته بل چاته نشته. نو تاسو په زړه کې سیار روا حاجت په دې دوران کې په دعا کې الله تعالی تفیش کی، الله تعالی به در حل کوي، ځکه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي. زله ځان تاسو نه وایم دوستانو راځي هغه وظیفه درخوایم تر دې مخکې خو تاسو څخه یوه هیله کوو، هغه دا چې زموږ چینل له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ، خپله یې هم خوښ کړئ، او په دې چینل کې موږ تاسو ته خوندورې وظایف وړاندې کوو، تر تاسو یې رسوو، او خوندورې واقعات چې له فن څخه ډېر وخت ډکې واقعات وي چې په زندګي کې له هغه څخه موږ تاسو ډېر څه زده کوو، هغه ټول موږ تر تاسو رسوو. نو تر تاسو یې تر نورو ملګرو ضرور ورسوئ. بله دا هیله دوستانو که چیرې هر حاجت سره تاسو مخ مشکل سره د وظیفې په باب باندې وظیفه غواړئ، موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایاست قاري صاحب پر دې باب باندې یوه ویډیو پر دې باب باندې یوه وظیفه راته وښیه، انشاءالله موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو، ضرور به درته تر تاسو رسوو. نو دوستانو هغه وظیفه دا ده کله چې چرګ اذان کوي په هر دوران کې، مثلا که سهار که ماخستن خو اکثره د چرګ دا قانون ده، دا خوی د چې د سهار تر سپېدو مخکې د اذان کوي، خو کله چې د اذان کوي په د اذان په دوران کې ته بیدار یا ویښ یا د ورځې د اذان کوي، ته به دستي دا تور ووایه لا اله الا الله الحي القیوم. دا توري به تر هغو پورې وایه تقریبا چې څو د چرګ اذان ختم شي، یا اکثره وخت چرګ اذانونه ډېر کوي نو انسان ستړی شي دونه ذکر نشي کولی، کم از کم 1.5 وارخه ضرور ووایه تر 500 پورې دغه توري لا اله الا الله الحي القیوم. په دې سره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي 40 کالو ګناهونه الله تعالی و انسان ته ور معاف کوي. بل چې کله دغه توري دی وویل لغه وروسته پر قبله شریفه باندې ودرېږه، یا که داسې موقع نه وه پر قبله شریفه نه سوی درېدلی، مثلا چرګ اذان بل ځای واره د بازار کې یا د دوران مصرفه وي، بیا په زړه کې هغه حاجت الله تعالی ته پیش که، هغه دعا وکړه، که د لاسونه پورته کړي که نه پورته کړي، خو چې لاس پورته کړي دا ډېره خوندوره ده. نو الله تعالی جل جلاله ته ووایه چې هر حاجت دې وي الله تعالی جل جلاله ته هغه په دعا کې پیش کړي، چې په هر باب باندې وي. دوستانو ما تاسو ته وویل چې ستاسو په زړه کې وي روا حاجت، جائز حاجت، جائز مراد، الله تعالی به د ذکر په برکت سره او دغه د چرګ د اذان په وخت کې، او که ګورو دوستانو بل وخت نه درته وایم، اوس هم درته وایم چې د چرګ په اذان په وخت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته په دې دوران کې ډېر زر قبلیږي، په دې دوران کې یو ملایکه او فرشته هم ځان حاضروي. نو په دې دوران کې دعا وکړه، ته دعا وکړه ملایکه پر امین کې، چې ملایکه پر امین کې تا دعا ولاړه بالا قبول سوه، چې هر مراد دی و هر حاجت دی و الله تعالی در پر کوي. دوستانو دا وظیفه نور ملګرو سره هم شیر کی، خپل هم ضرور عمل ور باندې وکي، او که هر وظیفه غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایاست، موږ تاسو په خدمت کې حاضر یو، تاسو ته به هغه وظیفه راوړو. السلام علیکم ورحمت